ملګرو له تاسو څخه هیله کول کیږي چې تاسو اول وارې باید زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د سبسکرایب بټن تر دغه ویډیو لاندې لیکلی ده، هغه به تاسو سبسکرایب کړئ او هم په څنګ کې د ګنټۍ نښان ده هغه به ووهئ. نو زموږ هره ویډیو به تر تاسو پورې ډیره ژر در ورسیږي چې څنګه یې موږ پورته کړو تر تاسو پورې به زموږ ویډیو در ورسیږي. نو ویډیو پیلوو چې دا څنګه کیږي. محترمینو ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله تعالی دې وکړي چې تاسې هم زموږ په شان روغ رمټ او په صحت منظم یاست. یوه ملګري په کومنټ کې پوښتنه کړې ده، وایي څنګه کولی سو چې د یو چا وای فای هیک کړو. ملګري د وای فای هیک کېدلو لپاره په انډراید موبایل سره بالکل هوسا طریقه ده. زه یوه نه بلکې دوې ویډیوګانې و تاسو ته وړاندې کوم چې په دواړو سره زه و تاسو ته درښیم چې څنګه هیکیږي. په دوو سافټویرو سره زه و تاسو ته دا طریقه درښیم. یوه ویډیو خو دا ده چې دا اوس یې تاسې ګورئ او زه یې څنګه هیکوم. محترمینو ملګرو دا ډېره جالبه ویډیو ده، باید تر پایه پورې وګورئ او ګورئ دا خبره هم په یاد در سره ولرئ چې په دې کې بالکل درواغ نسته. زه ستاسو په وړاندې مخامخ دا انټرنیټ کنیکټوم، دا وای فای کنیکټوم او زه یې هیکوم او تاسو ته درښکاروم. که چیرې درواغ و بیا بالکل زه ملامت یم، او که چیرې نه و درواغ بیا تاسو په کومنټ کې ولیکئ چې زموږ دا کنیکټ سو، او که چیرې نه سو کنیکټ بیا د بلې ویډیو لپاره تاسې بیا له ما سره ارتباط ونیسئ او یا هم زموږ په چینل کې وګورئ، دویمه ویډیو به هم ما نشر کړې وي. ویډیو پیلوو چې دا څنګه کیږي. محترمینو ملګرو داسې ده موږ په دوه سافټویرو سره دا طریقه کارولی سو، یعنی دا وای فای هیکولی سو. دوه سافټویره به له موږ سره شتون لري، یعنی موږ به یې ډاونلوډوو چې په هغو سره موږ دا هیک کړو. نو راځو چې هغه دوه سافټویرونه موږ ډاونلوډ کړو. ګورئ ملګرو که د چا سم سر نه په خلاصیږي او یا هم دغه ویډیو د سمه تر پایه پورې ونه ګوري او له شا له خوا خبرې کوي چې دا نه کیږي، نو محترمینو ملګرو باید داس چل ونه کړئ. نو راځو پلی سټور ته، دلته به تاسې یعنی ای اس فایل اکسپلورر فایل منیجر به تاسې ډاونلوډ کړئ. ای اس فایل به تاسې ولیکئ، دا د ګوره ښکاره سو. ما ډاونلوډ کړی ده خو تاسې هم باید ډاونلوډ کړئ. د دغه سافټویر پرته یو بل سافټویر هم چې ما ته ویلي و چې دوه سافټویره باید دوه اپلیکیشنه موږ ډاونلوډ کړو. دوم یو د وی پی اس وی پی ای ټیسټر، دا به تاسې ولیکئ. داسې کله ولیکل دا د اوکې کړئ. دغه اولنی یو چې ما ډاونلوډ کړی دغه به تاسې ډاونلوډ کړئ. دا دواړه چې کله ډاونلوډ سو بیا به تاسې راسئ و سټینګ ته او دلته ګوره وای فای وګورئ چې دا د زما والا کنیکټ ده. ګوره زه یې ریفریشوم، نور انټرنیټونه ګوره نسته، دغه درې دانې دي. دلته به تاسو لاندې راسئ فون سټیټس ته او هم لاندې به کته پسې راسئ سټیټس ته. چې کله هلته راسئ دلته اخري لیکلی دي سیریل نمبر. دا سیریل نمبر به تاسې یو څو وارې ووهئ، درې څلور وارې په خپله دی کاپي کیږي. داسې مو کله کاپي کړ او یا هم یې در سره یاد کړئ راوایخلئ و دغه ځای ته راسئ. دلته چې کله شاته تاسې رالاست هغه کوم چې سافټویرونه تاسو ډاونلوډ کړي وو په هغو کې به اولنی یو ای اس فایل به تاسې خلاص کړئ. داسې مو کله خلاص کړل دا به ګوره اوکې کړئ. دا به تاسو ته اول وارې دا ځای ښکارېږي. داسې مو کله اوکې کړئ بیا به تاسې انټرنل سټوریج باندې کلیک وکړئ. دلته به تاسې راسئ او نیو به انتخاب کړئ. په دا درې ټکي به و نیو به انتخاب کړئ او دلته به ګوره پر فایل باندې کلیک وکړئ. چې کله تاسې پر فایل باندې کلیک وکړئ نو دلته به دا د تاسې فایل ختم کړئ او کم کوډ چې تاسې رااخستی و هغه به دلته تاسې پیسټ کړئ. زه دا د پیسټومه، ګوره هغه کوډ ده، اوکې به کوئ. دا ګوره اخر ته چې رالی ZY223BHN62 دا اخري ته ګوره رالی. دا خو دا هلته ګوره ثبت سو په دغه ځای کې. بیا به بیرته و شاته تاسې راسئ او هغه دوم سافټویر ته به راسئ کوم چې وی پی اس وی پی ای ټیسټر و، هغه به تاسې خلاص کړئ. چې کله هغه خلاص شي دلته تاسې اګرې کړئ. اګرې چې کړل ګوره دلته انیبل تاسې ووهئ. دلته ګوره دا د ډېر شان لیکلي دي، په دغو کې دا زرغون یو څه ده، دغه یو یعنی تاسو ته کار کوي، دغه به کلیک کړئ. چې کله مو کلیک کړ ګوره اوکې به یې کړئ. دا د ګوره ټرای ټو کنیکټینګ نو روټ
یعنی هېڅ روټ هم په دې کې نسته کنیکټ اوس خپله کنیکټېږي زه ګوره ویډیو کاټومه نه تر څو به تاسې دا ووایاست دا نقلي ده بلکل ویډیو نه کاټوم تاسې ورته انتظار سئ چې څه وخت کنیکټېږي ګوره without root هلته ورته ګوره دا successful for showing password you need root محترمینو ملګرو که چیرې ستاسو دا ویډیو ډیره خوښه سوې وي نو لایک یې کړئ او سبسکرایب یې او له نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ نو محترمینو ملګرو خو تاسې ولیدل چې دا ویډیو بالکل نقلي نه ده او تاسې تر پایه پورې وکتل چې موږ په دې کې هېڅ ناروا چلند نه ده کړی نو دا جالبه ویډیو وله چې ما تاسو ته وړاندې کړله او د داسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ نور پر الله تعالی سپارم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته